په یو کلي کې احمد نومې هلک اوسېدو. احمد ډېر غریب و او ډېر زیات بهادر هم و. د هغه ځنګل سره ډېره زیاته مینه وه. احمد به اکثر لرګي ټولولو دپاره یا د ځناورو لیدو دپاره ځنګل ته تلو. د کلي خلکو به هغه منې کولو او ورته به یې وي چې ځنګل ته مه ځه، هلته کې خطرناک ځناوران دي، تا ته به نقصان در ورسي. یو پیره د شپې احمد ځنګل ته لاړو. اچانک دته د بوټو د شانه اوازونه راتلو چې دی ورو بوټو خواته ورغی چې ویې کتو چې یو لیوه په زخمی حالت کې پروت دی. د ده په خپو کې ځغنه وردننوتې ده او هغه د ګرځېدو قابل نه و. احمد خو اول ویرېدو مګر بیا یې همت وکړو او ورو لیوه ته خواته ورغی او غنی ترې راوښکه. لیوه ته د درد نه ارام میلاو شو. احمد په لیوه باندې اوبه وڅښلې او سروټۍ هم ورته ورکه. د حیرت خبره دا وه چې لیوه احمد باندې بالکل حمله ونه کا او په خاموشۍ سره ورته ناست و. د دې ورځې نه پس احمد به روزانه ځنګل ته راتلو او لیوه ته به یې روټۍ ورکوله. دې سره په دې دواړو کې دوستي جوړه شوه. احمد د ده نوم تورې کېښودو. تورې اوس ختمن شوی و او احمد سره به یې لوبې کولې او چې کله به احمد روان و نو تورې به ورپسې شاته روان و. یو ورځ په کلي کې خطره پیدا شوه. یو څو ښکاریان ځنګل ته راغلو او هغوی د ځناورو ښکار شروع کړو. چې کله احمد ته د دې خبرې پته ولګېده نو هغه فوراً ځنګل ته منډه کړه. احمد هلته کې ولیدو چې ښکاریانو یو جال اچولی دی او په هغې کې ډېر زیات ځناوران ګیر شوي دي. اچانک د ښکاریانو په احمد باندې نظر پرېوتو او د ده طرف ته را روان شو. احمد ویرېدو او منډه یې کړه مګر لاره بنده وه. په دې وخت کې تورې راغو او هغه په زور سره چغه ووهله. د تورې نور ملګري هم راغو او هغې ښکاریان ګیر کړو. ښکاریان ویرېدو او هغې خپلې ټوپکې پرېښودې او منډه یې کړه. احمد حیران شو چې د ده ملګري تورې نه صرف د ده حفاظت وکړو بلکې د ټول ځنګل ځناوران هم بچ کړو. د دې واقعې نه پس احمد او د تورې دوستي نورم مضبوطه شوه او د کلي خلک اوس پوه شو چې هر لیوه خطرناک نه وي بلکې محبت او همدردۍ سره دشمن هم دوست جوړېدی شي. احمد به چې کله هم ځنګل ته تلو تورې به د ده انتظار کولو. د دې دواړو دوستي په کلي کې یو مثال جوړه شوه او خلکو به وی چې صحیح نیت او همت سره انسان او د ځناورانو په منځ کې هم یو ښکلې رشته قایمېدی شي.